وایي که چېرته دا کوئ د خو یو میاشت خپله تنخوا هم د کونړ ډیم لپاره ورکومه چې چېرته دا ډیم باندې په اوږد مهال کې د کونړ پر سیند د برېښنا او اوبو بند جوړولو پروژه د افغانستان اسلامي امارت په پلان کې لري او د دې پروژې سروې د سردار محمد داود خان د واک پر مهال ترسره شوې هم وه. له کلونو راهیسې د کونړ سیند اوبه ګاونډي هیواد پاکستان ته روانې دي او هلته ترې د برېښنا او ځمکو خړوب لپاره ګټه اخیستل کیږي. داسې اندازتن تر 15,000 پورې به انشاءالله چې زما د خوا نه د ده نه به زیاته انشاءالله کوشش کوم خو دا یعنې یقیني دي د کونړ په سیند باندې دغه بند جوړول د پاکستان په مخ یو درنده څپېړه ده. پرون جمعې ورځ ویلې په جومات کې چې کونړ سیند باندې بند جوړېږي. وطن نور به د سره زر کړي د زرګر لاسونه بختر. چارواکو د کونړ پر سیند د بند د جوړولو رسمي امر صادر کړی دی. دا بند به د برېښنا تولید د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره ستره پروژه وي. خلک هیله څرګندوي چې دا ګام به د سیمې د پرمختګ، اقتصادي ودې او د خلکو د سوکالۍ لامل شي. دا اوس هسې اوبه دي روان دي په ټول ملک، داسې ملک ته روان دي چې ولاکه هغې نه موږ اوسه پورې خیر کړی بغیر د شر نه. له وسې کېدل 10 ورځې 15 ورځې 2 ورځې 3 ورځې هغه خپل وطن ته خدمت کولی شي. موږ ورسره دومره ته تیار یو چې د شخصي د جب څه وسم کېږي دا هم ورسره کوو چې کار شروع کړي. موږ شخصي مصارف ته هم ورسره تیار یو. دا هم د ډېر وخت نه دا ارمان ده چې خدای پاک دا سیند جوړ کړي، دا دغه نهر موږ جوړ شي، زموږ ځمکې خړوبه شي، زموږ د وطن څپې څپې سیند په پاکستان له وریږي چې هلته لاړ شي. یاره ولاکه په یو څاڅکې اوبه ولورېږي چې لاړ شي، او دا خو د خدای کوټې اوبه دي. السلام علیکم، ستړي مشئ. په امیر هندارې قدرمن لیدونکو جوړ په خیر، په دې هیله روغه جوړه اوسئ. لیدونکو ستاسو دپاره یو د آبادۍ لوی خبر لرو، دا چې کونړ ولایت هغه سیند چې غټې څپې وهي، یو پراخه سیند دی او همدارنګه یو مست سیند دی. له نیکه مرغه زموږ د مشرانو په وینا باندې چې په دې باندې بند جوړېږي، نو په همدې خاطر باندې په ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې د هټیوالو، هیوادوالو، هر هغه څوک چې په ښار کې په مختلفو کارونو باندې بوخت دي، د هغوی نظرونه راخلو چې دوی څومره خوشحاله دي او څومره په دغه برخه کې دوی اخلاص کوي. که چېرته یو چاته وایي چې مالي مرسته وکړه یا په اصطلاح ځاني مرسته وکړه، آیا کوي که نه کوي؟ راځئ لیدونکو د خلکو نظرونه په دغه تړاو باندې راخلو. د خپرونې قربان زه سراج الدین پژوا کې یم، د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زیل کوي. راځئ کتونکو دغه د خوشحالۍ ډکه خپرونه ګورو، تر پایه مو ملتیا وکړي. راځئ کتونکو د خلکو نظرونه راخلو. راځئ لیدونکو د نورو هیوادوالو نظرونه هم راخلو. السلام علیکم. استاد ستړی مشئ، ښې جوړې کلاري ده، خوشحاله اوسېږئ. ډېره مننه. لیدونکو د نوم واخله. زما نوم خوشحال دی، د ننګرهار ولایت یو دوکاندار. ماشاءالله. خوشحال جانه څنګه یې؟ شکر د خدای فضل، د الله دې عزت وکړه، خپله ښه یې؟ ډېره مننه. کور ودان آیا زده کړې مو کړي؟ زه کم ټینګ هم کړي دي، خو پوره هم سر تندې رسولي. 5 سنه پورې. خوشحاله اوسېږئ. زموږ موضوع دا ده چې په ګران افغانستان کې د کونړ ولایت چې ښکلا یې تقریبا په ټول افغانستان نړۍ کې مشهوره ده، او هغلته یو مشهوره سیند د کونړ سیند دی که نه؟
نو په اوس وخت کې زموږ مشرانو امر دا کړی چې په دې باندې البته باید یو ډیم جوړ شي. د افغان په حیث باندې ستاسو احساسات او مهرباني. دا خو زمونږ د یو د لوی د ژوند ارمان دی چې دا سیند په باندې یو ډیم جوړ شي. دا تنها زمونږ نه د ټول افغانستان د ټول افغانان دا یو ارمان دی چې په دې باندې یو ډیم جوړ شي، چې په دې باندې چېرته ډیم جوړ شي دا ټول افغانستان د برخوند کېږي. او دا اوس هسې اوبه دي روان دي په ټول ملک، داسې ملک ته روان دي چې ولاکه هغې نه موږ اوسه پورې خیر کړی بغیر د شر نه. او دا به ډېر ښه کار وشي، افغانستان به سوکالۍ ته پرمختګ وکړي چې څو پورې دې باندې یو ډیم جوړ شي زموږ دپاره. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. او د برېښنا ترڅنګ څه فکر کوئ چې په دې کله ډیم جوړ شي نورې ګټې به څه وي؟ نورې ګټې به دا د اول وخت کې یو څومره وخت پورې زموږ څو افغانان وروڼه به پکې په کار باندې بوخت شي. او بله ګټه یې دا د اوبه یې لره چټي روان دي، دې نه به دا ښه چې خپل افغانان ترې ګټه واخلي. ګټه یې دا ده چې برېښنا به جوړ شي ټول افغانستان د برق نه هم لا برق دې زیاتېږي او کمیږي نه. دا خو ډېر ښه کار دی او دا خو یو لوی اقدام چې دا موږ امارت دا وکړي. دغه څپې څپې سیند په پاکستان له وریږي چې هلته لاړ شي؟ یاره ولاکه په یو ساعت کې اوبه ولورېږي چې لاړ شي. او دا خو د خدای پټې اوبه دي، خو خدای دې وکړي چې دې نه افغانان خپله ګټه واخلي. بالکل. کله چې په دې باندې ډیم جوړ شي نو د دې سره ځمکې هم خړوبېږي، مطلب طبیعت هم ورسره ښایسته کېږي، زموږ د هېواد حاصلات هم زیاتېږي، برېښنا هم افغانستان ورسره ښایسته ټیک شین کېږي، دې پټو ته او دې ته اوبه ورکړي، دې باندې فصل وشي، دې نه خو ډېره ښایسته ګټه اخیستل کېږي. په دې دوکان کې به مطلب تیز پکې لګېدلې غرار انشاءالله دې برق او بیل او دې نه به خلاص شي پکې. هر ولسوالۍ ته هر کلي ته به انشاءالله برق ورسېږي. ان تر دې پورې چې کوم چې دغه په دې کې مسلکي نفر دي انجینري ویلې، مطلب دغه د اوبو په اړه باندې چې کوم مهارت لري، دوی ویلي چې د افغانستان د دې برق اضافه کېږي کولی شي بل هېواد ته هم ورکړي. بېشکه او که نه ډېر غټ ښه که چېرې تاسو ته ووایي چې دغه دوکان دی یو 3 ورځې بند کړو، راځه چې مطلب کار ته ځو کونړ بند ته ځو، مطلب هلته یو په دې خاطر باندې چې په افتخاري شکل باندې کار وکړي، آیا دوکان بندوي ورته؟ 3 ورځې ځکه چې ولا یو جمعه یې ورسره بند کړمه چې څو پورې زموږ په وس هسې کېږي. ولا یوه جمعه دا خو مې وس کېږي چې یوه جمعه ورسره دوکان بند کړم او په خپل لاس ورسره کار وکړم. داسې تنها زما نه د ټولو افغانانو دا یو اقدام پرونه سره ملګری ناست وو که چېرته دا کوی د خو یو میاشت خپله تنخوا هم د کونړ ډیم دپاره ورکومه چې چېرته د ډیم باندې وایي کار شروع شي. ته به نغدي څومره مرسته وکړې؟ څومره مې د وسه کېږي هغه به هغه ساعت او هغه مسلات هغه به ورسره بیا وکړو. څومره مې د وسه کېږي. اوس هم چې راځه مطلب لاړ شو چنده ورته ټولوو، چندې تر سره وځي؟ اول به زه یم بیا به ته، اول به زما دا کار زه به سره کوم. هېواد د الله جوړ کړي. د ځوانانو د اتفاق په اړه باندې څه وایي چې مطلب باید ځوانان اتفاق ولري، اتحاد ولري، لکه اوس الحمدلله ټول افغانان سره په اتفاق دي. د دې په اړه باندې ستاسو نظر او مهرباني؟ په دې باندې خو ډېر خوشحاله اول د کونړ کې وګړو زلزله وشوه، څومره چې زموږ استاد افغانان هم دې ننګرهار او لغمان او کونړ څومره چې خلکو هم دې زلزله سپول ته وینه ورکړه، هم وینه زیاته وه، سیتامه کې د خلکو نه وینه نه اخیسته چې وینه زیاته ده. او دې کا بس ستاسو د کور ودانې چې هر څه موږ سره وکړله، دومره شی یو بل سره انشاءالله جوړېږو. د خیر په دوهم قدم کې د پاکستان په وړاندې څومره افغانان سره په اتفاق شول؟ یاره داسې اتفاق او داسې ماشاءالله داسې سره جوړ دی په خپل منځ کې. او انشاءالله بل دا ډیم چې جوړ شي دا به بیا بیخي ډېر خوند وکړي. وروره ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ، کور د ودان. لنډ پیغام دی اورو بیا د سره خبرې پای ته رسوو. بس پیغام همدا دی، دا زموږ ټول افغانان یو ارمان دی چې د کونړ په غاړه سیند باندې یو ډیم جوړ شي او ټول افغانستان ته پکې سوله او پرمختګ پیدا شي. ډېره مننه قربان، خوشحاله اوسېږئ، په کاروبار کې برکت شه. نوم مبارک دی چې ظاهر شاه. ظاهر شاه، ماشاءالله کاروبار دې ښه دی انشاءالله؟ الحمدلله. کاکا جانه اوس وخت کې زموږ مشرانو مطلب پرېکړه کړې چې د کونړ سیند باندې مطلب بند جوړ شي. د دغې په اورېدلو سره تاسو څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله ماشاءالله. زموږ د وطن پیاوړتیا ده، زموږ د وطن سرلوړی ده، سرجګواری دی چې دا انشاءالله خدای جوړ کړي، خدای کامیاب کړي. موږ پرې ډېر خوشحاله یو. او ډېر خوشحاله یو. دغه د څه وخت ارمان و؟ ځکه تاسو تقریبا عمر دې زیات تقریبا په تا باندې ډېر کلونه تېر شوي دي که نه؟ د څه وخت یې د ارمان و؟ دا هم د ډېر وخت نه د ارمان ده چې خدای پاک دا سیند جوړ کړي، دا دغه موږ نهر موږ جوړ شي، زموږ ځمکې خړوبه شي، زموږ د وطن آباد شي. دا هم د ډېر وخت نه د ارمان ده. برق ورباندې جوړ شي، برق ورباندې جوړ شي، دغه ورباندې جوړ شي، خلک ترې استفاده وکړي، یو شی وکړي. کاکا که چېرته مطلب د مرستې ضرورت شي یا مطلب د پیسو ضرورت شي مرسته به کوئ؟ ان شاء الله تعالی بالکل به ورسره کوو. څومره مرسته به کوئ ورسره؟ بس چې څومره الله وس راکړی څومره ډېره کوو به یې ورسره. او که چېرته مطلب دې ضرورت شي مطلب کار وکړي ورشئ کار ته ان شاء الله تعالی کار به ورسره کوو. کار به ورسره کوو. او ځوانانو ته د پیغام څه دی کاکا؟ د خپل وطن د ځوانانو د اتفاق او د اتحاد په اړه باندې مهرباني؟ ځوانانو ته دا اتحاد دی چې خپل تعلیم وکړي، تربیه وکړي، خپل وطن جوړ کړي، خپل وطن کې خپل سوکالي آبادي راوړي، خپل وطن سره مینه محبت پیدا کړي. ځوانانو ته دا پیغام دی. ډېره مننه کاکا جانه، کور ودان چې موږ ته خپل وخت راکړ. مننه، خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو دغلته بل ځوان هم ولاړ دی. السلام علیکم. ډېره مننه. لیدونکو ته نوم واخله. ما نوم محمد شفیق ده. شفیق جانه څنګه یې؟ خدا ښه وي، تاسو حال ده؟ کاروبار دې څنګه دی؟ شکر ده، بس توکل کوم. ښه دی انشاءالله. ښه
کونړ سیند باندې بند جوړیږي ان شاء الله دا راته وایي چې خوشحاله یې که نه والا یوازې زه د ټول افغانان په خوشحاله دي په دې خو ډېر خوشحاله کېږو که خدای پاک یې جوړ کړي ډېر خوشحاله کېږو او بل دغسې خبرونه د آبادۍ خبرونه چې اوري او ګران افغانستان ورسره ودانېږي حتما هر څوک خوشحالېږي که حتما نه ټول خوشحاله کېږي موږ خو بیخي ډېر په خوشحاله کېږو کاروبار دې څنګه دی بس شکر ده ښه ده گزاره کېږي؟ گزاره کېږي که چېرته ضرورت شي د پیسو یا مطلب ځاني ضرورت شي ورځې به یاره انشاءالله برخه کې اخلو ولې نه څو ورځې دې مطلب ورته ایستلي چې لاړ شي کار وکړي والا بس خپل وضعیت ته به ګورو موږ هم وضعیت خرابه ده بس اقتصادي وضعیت هم خرابه ده نو چې څونه م له وسې کېدل 10 ورځې 15 ورځې 2 ورځې 3 ورځې هغه خپل وطن ته خدمت کولی شو بالکل ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام خو لري پیغام مې دغه ده ورته چې فقط اتفاق ولري او یو بل سره مینه محبت ولري او خپل وطن باندې آبادۍ باندې خوشحاله شي بالکل ډېره مننه کور ودان چې موږ د خپل وخت راکړ نړۍ مننه لیدونکو جلال آباد ښار کې راځي د ځوانانو نظرونه راخلو چې ځوانان څه وایي دې په تړاو باندې د وطن مینه لیونۍ ده هر سړی د وطن سره ډېره مینه لري نو په همدې خاطر باندې د دغې په اړه باندې د هېوادوالو نظرونه راخلو چې دوی څه وایي زموږ په هېواد کې سرمایه‌داره خلک هم شته غریب هم شته راځي چې د دوی ارادې څنګه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شئ خیر علي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو د ځان وپېژنه بلال خبرې کوم بلال او دکان دې همدې سره غاړه کې ده دغلته د سمالونه خرڅو ماشاءالله او بلال جانه ژوند څنګه تېرېږي حالت ښه دي انشاءالله الحمدلله الله نه راضي شکر دا چې اوس وخت کې اوازې دي چې د کونړ سیند باندې به انشاءالله بند جوړېږي صحیح ده د دې په اړه باندې ستاسو نظر او مهرباني ولا ما خو لږ مخکې هم خلکو نه واورېد چې دغسې مولوي صاحب هم پرون جمعې ورځ ویلې په جومات کې چې کونړ سیند باندې بند جوړېږي او بس باید د خوشحالۍ خبره ده دې باندې باید موږ خوشحاله شو او که چېرې تاسو ته وایي چې مطلب په کول کې مطلب اعلان وشي که نه چې ماته وکړي چې راځئ چې دې په خاطر باندې چې هغې بودیجه پوره شي شو ته به خپله څومره اخلاص کړې بس چې څونه م وسه انشاءالله نه اخلاص خو به کوې که نه بس اخلاص چې څونه م وسه خپل وس مطابق به اخلاص کې کیمرې مخ ته وایې که نه رښتیا وایي زړه نه وایي د زړه نه وایي انشاءالله وطن سره څومره مینه لري ښه ډېره زیاته مینه لري ډېره مینه لري ډېره زیاته مینه وطن خو موږ باندې ګران دی که چېرې دغه مطلب د کونړ سیند باندې مطلب بند جوړ شي نو زمونږ او تاسو هېواد ته ډېره ګټه ده له یو طرف مطلب ځمکې خړوب شي له بل پلوه مطلب یو قوي برق ورباندې جوړ شي همداسې د وطن خوشحالي ده د یو ځوان په حیث باندې د کونړ سیند په اړه باندې کوم پیغام ورکړي مهرباني ځوانانو ته څه وایي څه تشویقي نه تشویقي بس څه نه لرو ډېره مننه خوشحاله اوسئ ته راشه که نه څنګه هلته ولاړ یې ستړی مه شې ستړی مه شې شکر خپل خیر د بدر ډېره مننه لیدونکو د ځان وپېژنه ما نوم قدرت ده قدرت جانه څنګه یې خیمه حالت ښه دی انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسېږي جرابې خرڅ کوم ځای کې جرابې خرڅې دغه هغه ستا ریډۍ ده راځه که نه دي خو راځه ښه لیدونکو دا ملګری په دې ځای کې جرابې خرڅوي او یو کورنۍ دپاره حلال نفقه ګټي ښه وروره کونړ باندې مطلب د کونړ په سیند باندې چې کله بند جوړېږي صحیح شو د دې په تړاو باندې ستاسو نظر راوړو څومره خوشحاله یم وطن آبادېږي وطن آبادېږي که چېرته ته وایي چې که نه راسره کونړ ته لاړ شه صحیح شو او هغلته مطلب موږ کار کوو صحیح شو په افتخاري توګه باندې ځې به ولې نه ځو څو ورځې دپاره به ځې رښتیا وایه 15 ورځې 15 ورځې دپاره پیسې به نه اخلې نه ولې پیسې اخلي نه نه یېلو ولې نه یېلې که نه وطن خوشحالي خبره ده بالکل ځوانانو له څه پیغام ورکړې ځوانانو پیغام ورته لاړ شو خپل وطن آباد مو وسه لاړ شو د خپل حکومت سره مطلب وګه په وګه ودرېږو تر څو پورې چې زموږ وطن جوړ شي انشاءالله انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان جلال آباد ښار کې لیدونکو مشره څنګه یې حالات ښه دي ستړی مه شې دې خو ودرېږه که نه څنګه کېږي ښه نوم دې څه دی نوم یې صفت الله صفت الله صاحب څنګه یې خیمه وخت زندګي ښه تېرېږي شکر دی ته څه جلال آباد ښار کې څه کار کوې جلال آباد ښار کې زرپیانې خولګانې خرڅ ښه ماشاءالله دغه کونړ سیند باندې شاید بند جوړ شي دا خبر چې دی واورېدو مطلب خوشحاله شوې که نه ښه صحیح خوشحاله څو فیصده خوشحاله شو رښتیا وایه 100% 100% که چېرته مطلب د مالي مرستې ضرورت شي مطلب نقدې پیسې به غوڅوئ که نه انشاءالله چانده بل تکاو بس ورلیږو به څو روپۍ زړه نستري چار څو بس خپل وس بالکل هر سړی د خپل ګران وطن سره مینه لري نو وطن په ټولو باندې ګران دی ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام ورکړې بس لیدونکو دا پیغام دی بې ځایه مه ګرځئ خپل کارونه کوئ او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږئ
مننه خوشاله اوسئ. لیدونکو راځئ راسره پاتې شئ. خپرونه جریان لري. د خلکو نظرونه راخلو چې خلک د دې په اړه باندې څه وایي او څه نظر لري. نو کتونکو هر سړی دا غواړي چې وطن جوړ شي او هر څوک د وطن سره لیونۍ مینه لري. وطن جوړیږي انشاءالله او مشران به جوړوي او د مشران ترڅنګ ولس هم د خپلو مشرانو سره ولاړ دی. نو لیدونکو راځئ د مختلفو خلکو نظرونه راخلو چې خلک څه وایي په دې تړاو باندې. راځئ راسره پاتې شئ. هم لیدونکو ښه راغلاست، ستړي مه شئ. د ځوانانو نه کاروباریانو نظرونه راخلو په دې خاطر باندې چې د کونړ سیند باندې کوم بند جوړیږي نو د ځوانانو اخلاص ګورو، د هیوادوالو اخلاص ګورو چې څومره اخلاص کوي په دغه برخه کې. دغه ځوان چې تاسو ګورئ دوکاندار دی، د خیاطۍ دوکان یې دی، د نظر به هم راواخلو. سلامونه، ستړي مه شئ. مننه وروره، خیر ښه کراري ده. لیدونکو ته د دې نوم واخله. نوم مې محمد دی او جلال آباد ښار کچکول مارکیټ کې مې دوکان دی. خوشحاله اوسئ. مننه. که کیمرې ته لږ مخ ورتاو کوي نو ښه به وي. ژوندي اوسئ. تاسو به خبرونه کتلي وي، البته فیسبوک هم کاروئ، تلویزیون به هم ګورئ چې اوس وخت کې د کونړ سیند باندې انشاءالله بند جوړیږي. د دې په اړه باندې ستاسو نظر د یو افغان په حیث باندې، د یو ځوان په حیث باندې اور مهرباني؟ وروره دا خو ډېر ښه نظر دی او الله دی چې په دې کې څوک اخلاص کوي، کار کوي، الله دې د دې ټولو صدقه قبوله کړي او انشاءالله چې زمونږ څومره وس کېږي د خپل وس مطابق انشاءالله العزیز چې خپله صدقه به خامخا کوو. که چېرته اوس مطلب داسې یو ملي خبره شي که نه، زموږ حکومت داسې ووایي چې په دغه بند کې فرض مثال ځوانانو ته ضرورت دی چې هلته مطلب کار وکړي، صحیح شو، یا مطلب مالي مرسته وکړي، ته به څومره مرسته وکړي؟ یاره داسې اندازتن تر 15,000 پورې به انشاءالله چې زما د خوا نه د زړه نه ورته ویستلي که ناسې وایي د ده نه به زیات انشاءالله کوشش کوم، خو دا یعنې یقیني دی چې دا به ورکوم. 15,000 افغانۍ بس. د 15,000 افغانۍ تر څنګ که چېرته مطلب تا ته و چې بس نن دوکان بند که ځو چې هلته مطلب افتخاري شکل باندې هلته کار کوو، صحیح شو، مطلب یا تیږې ټولو یا بل کار یا بل کار ځي 3 ورځې ورته وخت ورکوم. یو نه 3 ورځې به زه ورسره کار کوم. دا کار په څه خاطر کوي؟ دا د وطن دپاره او اواز هم په خلکو همدا کوم چې راشئ د وطن دپاره راشئ وروره، ځکه دا زموږ وطن ډېر کړېدلی دی، ځورېدلی دی او دا یو ډېر یو ښایسته پروژه ده چې چا رانه خلولې ده وروره. الله دې توفیق ورکړي. ډېره من قربان د یو ځوان په حیث باندې لیدونکو ته کوم پیغام ورکړې د دغې موضوع په تړاو باندې مهرباني؟ پیغام مې همدا دی وروره چې د چا وسه کېږي نو د خپل وس مطابق راشي، د وطن سره د وطن د بچیانو سره همکاري وکړئ نو ستاسې به ډېره ډېره مهرباني. ډېره مننه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. مشر راسره څنګ کې ولاړ دی، د کونړ د ډیم په اړه به ترې پوښتنه وکړو، نظر به واورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. لیدونکو یې ځان وروپېژنه. یاور د مقام خان د کلي چوک تلاشۍ دوکاندار یم. چې دوکاندار یې؟ موبایل فروشۍ، موبایل سامان. ماشاءالله، بیا خو مالدار یې. مالداره بس ښه یې ورته ګزاره کوي. د کونړ د ډیم په اړه باندې ستاسو نظر اورو مهرباني؟ د کونړ ډیم خو چې جوړ شي وروره د افغانستان یو ښه راتلونکی دی، د افغانستان اقتصاد ورسره دغه کېږي، کارخانې به جوړې شي وروره، خپلواکه به شي، پرمختګ به وکړي او مسقط ډیم چې جوړ شي موږ ورسره دومره ته تیار یو چې نه شخصي د جب څه وسم کېږي دا هم ورسره کوو چې کار شروع کړي. موږ شخصي مصارف ته هم ورسره تیار یو. شخصي منډه ترله ورسره کوئ؟ شخصي منډه ترله هم ورسره کوو. او بل دغه پاکې اوبه هم په دې ښکرته ځای لورېږي چې ورشي؟ نیره نه هم لورېږي وروره. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان چې موږ ته د خپل وخت راکړه. کور ودان مننه. ژوندی اوسئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. فعال ژورنالیست راسره ناست دی زلمی زیل صاحب. نو د کونړ د سیند د ډیم د جوړېدلو د اهمیت په تړاو به ورسره مرکه وکړو. زیل صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست په خپرونه کې. ډېره مننه پژواک صاحب. زه هم په خپل واسه ټول د سلامونه وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې ټول ښه اوسي او یو ښه ورځ پیل کړې اوسي. ډېره مننه. زیل صاحب که په لومړیو کې د ډیم د اهمیت په تړاو سره خبرې وکړو نو مهرباني به دې وي. په سترګو پژواک صاحب لومړی خو دغه د کونړ په سیند باندې
د ډیم جوړول یا بند جوړول دا ټول افغانستان لپاره یو ښه خبر دی. ښه خبر په دې دی چې دا مهم اهمیت لري نه یوازې د ځمکو په خړوبولو کې بلکې سیاسي او ستراتیژیک اهمیت هم لري. که موږ وګورو د کونړ په سیند باندې دغه بند جوړول د پاکستان په مخ یو درنده څپېړه ده په دې خاطر چې د اوبو ټول کنټرول به دلته د افغانستان په لاس کې شي او د افغانانو په لاس کې به شي. اوس که موږ وګورو د کونړ سیند ډېر یو تیز بهیر لري او د اوبو جریان یې ډېر تیز دی، ډېرې اوبه دي پکې چې دا دې ظرفیت لري چې په زرګونه میګاواټه برېښنا تولید کړي. دا اوبه اوس پاکستان ته روانې دي، همداسې روانې دي. نو که چېرې په دې باندې بند جوړ شي او خو به دا اوبه کنټرول شي په دې طریقه موږ کولی شو مثلا له پاکستان سره ځینې تړونونه لاسلیک کړو د اوبو لپاره چې بیا به پاکستان د دې اوبو نه همدغسې مفته استفاده نه کوي، یعنې د دې اوبو په بدل کې به موږ یو څه ترې لاسته راوړو. یوه خبره دا ده بل دغه سیند چې دی په زرګونه میګاواټه برېښنا تولیدولی شي، دومره ظرفیت لري چې کونړ، لغمان، همدارنګه نورستان د ټولو ځایونو ته برېښنا ورکړي او حتی د دې ولایتونو نه علاوه دغه برېښنا نورو ولایتو ته هم ولیږي، انتقال کړي. اوس که موږ وګورو په ننګرهار کې موږ اکثره دا کومه برېښنا چې موږ کاروو دا له تاجکستان نه موږ راخلو، خو که چېرې دغه بند جوړ شي نو دا کولی شي چې ټول ننګرهار ته برېښنا ورکړي او ټول ځای روښانه کړي. بل مهمه خبره دلته دا ده چې د کونړ پر سیند باندې د بند په جوړولو سره دلته کاري فرصتونه هم برابرېږي، د کبانو د روزنې دپاره ډېر ښه مناسب ځای جوړېږي. دا په ټوله کې د کونړ پر سیند باندې د بند جوړېدلو هغه ګټې وې ارزښت او چې ما په لنډ ډول تاسو تشریح کړ. مننه زاهد صاحب، د یو ځوان په حیث باندې دغه پاکې او مقدسې اوبه دي په ښکته لوري باندې لورېږي که نه؟ دا د یو افغان هم نه لورېږي چې دا اوبه همدغسې پاکستان ته روانې او هغه ته استفاده کوي. بالکل خوشحاله اوسئ زاهد صاحب، د هیواد دننه به انشاءالله هم هیوادوال ته کار به هم برابر شي او په څنګ کې دا چې د هیواد د روښانتیا او په اصطلاح د زرغونتیا دپاره به هم یو لامل به هم دا ډیم شي. او که په دې کې مطلب غټ او کوچني ډیمونه جوړ شي، تا مخکې یادونه وکړه چې ماهیان او مختلفې ګټې متناسبې. زاهد صاحب په لنډو کې د پیغام اورو، مهرباني وکړه زموږ د ګران افغانستان د ودانېدلو په خاطر باندې د یو د بل د اتفاق په خاطر باندې مهرباني. ټولو هیوادوالو ته پیغام دا ده چې کوشش وکړي چې د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي، د خپل هیواد د سوکالۍ لپاره کار وکړي. که دغه ډیم هم جوړېږي نو ټول په ګډه دغه کې همکاري وکړي چې تر څو دغه ډیم جوړ شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور ودان زاهد صاحب چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړ. لیدونکو دا زموږ د په اصطلاح د نیکونو د وخت یو ارمان و چې دغه ډیم جوړ شي. نو اوس موږ په اصطلاح موږ لمسیان یو او که زموږ لمسیان دپاره هم دا جوړ شي نو دا ښه خبره ده. خو انشاءالله اقدام یو ښه اقدام یې کړی دی زموږ مشرانو، الله دې دوی تل هڅه او ژوندي لري، الله یې توفیق ورته ورکړي ټولو افغانانو ته چې ګران هیواد افغانستان ودان کړي. مننه، خوشحاله اوسئ زاهد صاحب. د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خپرونه تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسیږي. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته راغلي وو. دلته مو د خلکو څخه د کونړ د سیند د بند د جوړولو په خاطر باندې د خلکو مختلف نظرونه واخیستل. خلک په واقعي معنا خوشحاله دي او غواړي چې دغه بند جوړ شي. له حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې دغه بند جوړ شي، ځکه دا د هیواد لپاره یو لویه سرمایه ده. نو لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. الله دې ګران هیواد افغانستان جوړ کړي، ټول افغانان د الله پاک همداسې په اتفاق او په اتحاد سره ولري تر څو پورې چې ګران افغانستان جوړ کړي او همدارنګه زموږ مشرانو ته هم الله پاک توفیق ورکړي چې دغه وطن ګلې ګلزار کړي. لیدونکو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او زلمی زهیل ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تر بیا پورې ښې چارې ښه وخت د آباد افغانستان په هیله. د الله په امان.